د امریکا جنگي الوتکو د ایران له ملاتړ څخه برخمنو حوثیانو پر مرکزونو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او د یمن الحدیده هوایي ډګر کې د وسلو زیرمې بمبار کړي دي. العربیه راپور ورکړی چې د امریکا 2 سخت هوایي بریدونه د الحدیده لویدیځ ته د الکسیب سیمه کې ترسره شوي چې پکې د حوثیانو د توغندیو توغولو سټیشنونه او بي پیلوټ الوتکو وسلې بمبار شوي دي. العربیه دا هم ویلي چې د حوثیانو د سمندري ځواک قومندان هدف ګرځول شوی او ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د ایران له ملاتړ څخه برخمنو حوثیانو پورې تړلې المسیره تلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې امریکا د یمن لویدیځ کې د الحدیده نړیوال هوایي ډګر باندې بریدونه کړي دي. د دې بریدونو په غبرګون کې د یمن حوثیانو د امریکا پر هوایي سمندري ځواک څو بریدونه کړي او د اسرائیل پر لور یې د توغندیو توغولو مسؤلیت هم منلی دی. امریکا ادعا کړې چې د دوی بریدونه د سره سمندر په ستراتیژیکه سیمه کې د خطرونو له منځه وړلو لپاره ترسره کیږي. دا هغه سیمه ده چې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره حیاتي ارزښت لري او حوثیانو له 2023 کال راهیسې هلته څو بریدونه کړي او ادعا کوي چې دا بریدونه د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي او د اسرائیل اړوند کښتۍ په نښه کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر حوثي اغیانو د امریکایي ځواکونو سختو بریدونو ته په اشارې سره ایران ته هم خبرداری ورکړی دی. ټرمپ ویلي چې ایران باید ژر تر ژره د اټومي موافقې په اړه خبرې اترې وکړي کنه نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. ټرمپ ادعا کړې چې ایران له حماس، حزب الله او حوثي اغیانو سره قوي اړیکې لري.